अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته په ایکسل کې چې موږ سره کوم د لوجیکل اینڈ اور آر فنکشن راغلي دي دا به ډیټیل سره ډیسکس کو سمپل ډومبه موږ وایو اینڈ فنکشن اوس دا اینڈ فنکشن چې کوم دی په دې کې موږ سره دوه کنډیشنز دي صحیح ده په اینڈ فنکشن کې موږ سره سي دوه کنډیشن وي فور ایگزامپل دلته زه کنډیشن لګوم لکه لایک ما سره یو کنډیشن سره ټرو دی را سره دلته مې جست څه واغشتو ټرو مې واغشتو زم چې دا کنډیشن ټرو دی موږ سره او یو بل کنډیشن ټرو دی زرا دم د فون دا سایز لک شان دلته نه انکریز کو بورډ مې کو اور سایز مولا دلته نه انکریز کو او زم چې ما سره کم کنډیشن دلته یوم ټرو دی بلم ټرو نو ریزلټ په موږ ته سم ملاويږي ټرو براته ملاويږي بیا دغه شانتي کما سره یو کنډیشن ټرو وی بل را سره فالس وی نو ریزلټ په موږ سره سم ملاويږي فالس په ملاويږي صحیح شو دا موږ کوم فنکشن لګو دا اینڈ فنکشن نه پاره ها دلته مو ټول کړو اینڈ صحیح شو کوم فنکشن دی را سره اینڈ فنکشن دی دلته ورته داسې دا رائټ کو سلیکشن مې دی واوښتو ټیکس سایز مول انکریز کو دلته نه और टेक्स्ट कलर में रेड को सही था वो सरकम फंक्शन दे एंड दे उस दिल दर आलम जो मजमा सरकम कंडीशन अवल फाल्स थे बियारा सरसे दे ट्रू द रिजल्ट को सरसे फाल्स पे सरा सही शो दाशान दे सेम एस टेस्ट को सरा यो कंडीशन हम फाल्स से बल हम फाल्स से रिजल्ट पर ऑलरेडी मुख सरस राजी फाल्स राजी दा कांसेप्ट मुख सर द कम फंक्शन दे दा एंड फंक्शन दे रा सरा सही शो कदल तजा स्टार्ट के एंड लगो मा दल तना मुंग दा मर्जेंट सेंटरम कोली शो का कलर पकी लगो नो कलरम लगोली शो फॉन्ट साइज मुंग इंक्रीज कोली शो बोर्ड कोलिम शो सही दा हां ओसा दे माने मुंग एग्जांपल को मतलब दारे छ मुंग पतो लगी छ कलम सरा पदे की यो कंडीशन हम फॉल्स रिजल्ट पर आते मिलावेगी फॉल्स पे मिलावेगी फॉर एग्जांपल मा सर दल तसर क्वालिफिकेशन दी और मार्क्स दी दलता जो क्राइटेरिया जोड़ो जो मा सर कम दा क्वालिफिकेशन दे दा क्वालिफिकेशन मा सर कम रागले दे दलता वरते जली कम क्वालिफिकेशन दासिम आवश्यक सही शो दलता मुख सो आवश्यक क्वालिफिकेशन मा आवश्यक ओ जम मा सर कम दलता दा क्वालिफिकेशन रागले दे दा मा सर सीवी इक्वल वी द सर रागले वी लाइक जम दा मा सर रागले वी द एमए सही शो एम डॉट एम लगोले दासी چې دا ما سره برابر د سوي د ام ای وی او زم چې ما سره کم دلته دا مارکس دي سیدرا سره بل کنډیشن کې موږ مارکس لګو کنه زم چې کم دا مارکس دي دا ما سره برابر سوي د 50 وی صحیح شو د سوي را سره د 50 وی دلته د سلیکشن مې واوښتو د ټیکس لمه سایز انکریز کو داسې اور دلته مې سو کو بورډرز ولا ورکوم سلیکشن موال داسې دله سور کوم بورډر ولا ورکوم آل بورډر بوله ورکوم صحیح ده او فارمیټ پینټر ما واښو په دې مې داسې اپلای کو صحیح ده دا مو سره سره الو کوالیفیکیشن ما سره ام ای دی او مارکس یې سي مو سره 50 وی نو الی مونږ د ټرو شو کیږي غنی مونږ ته رسې شو کیږي فالس شو کیږي زرا علم دلته مې لګو ایکوالز ټو اینڈ سم لګو اینڈ فنکشن ما واښو د دا سایز لښه انکریز کو सिलेक्शन में दे वाओ द फॉन्ट साइज मिलता है इंक्रीज को और टेक्स्ट मिलता सको बोर्ड को कलर में वाला रेड को इक्वल साइन में ओला को देता वा में वस्तु एंड फंक्शन सही शो टैब बटन में प्रेस का सोरते हैं चिकम मा सर दा क्वालिफिकेशन दे सही शो इक्वल साइन में प्रेस को और जम चिता मा सर बराबर दे सी विरा सरा द एम ए विरा सरा सही दा बराबर द सी د ام ای وی را سره بیا مې کومه لګولا او بیا ورته چې ما سره کم دلته دا مارکس دي دا را سره ګریټر دین یا ایکوالز ټو د سوي د 50 وی را سره نو ته بیا موږ د څه شو کوو ټرو شو کوو که دقه نه وي نو ته بیا موږ د څه شو کوو فالس راته شو کوو دلته رالم فارمولا مې اف کا انټر بٹن مې پریس کا نو موږ د اړومبه سره فالس راځي ریزلټ کا ځلان د ټریک کم داسې نو ته پته ولګي اوس ګورم موږ دلته وګورو دا کوالیفیکیشن ما سره ام ای دی और मार्क्स से 44 दी सही था वो रिजल्ट मुझे दस मिलावेगी फॉल्स मिलावेगी फॉल्स रहता है कि मिलावेगी चियो कंडीशन पदे के सरे फॉल्स से रा सर ज्यादा शांति बीएस थे दाम फॉल्स थे दिल तो गुरु टोल फॉल्स एंड गेम सर लास्ट क्यों गोरा एम ए रागले था सही शो क्वालिफिकेशन में तुम्हारे एम ए था सही शो और बिया मा सर चिकम दिल था लाइक दा मा सेंटर तरोनो और बिया मा सर चिकम दा मार्क्स तीनों दा बर सरी 50 दी मतलब 50 ना एबो ला दा भी मुसर इक्वल भी नो गुरदा मुसर 50 दी और दिल ता मार्क्स सदी मा सर 50 ना एबो दी रा सर सही है ना नो दे दा पारा मुक सिंपल सी यूज कोली शो
اینڈ فنکشن یوز کولی شو که زه دلته ایم دی او دا مارکس نه دی دا زه لایک 60 کوم انټر بټن پریس کوم ریزلټ څه شو ټرو شو ټرو ځکه شو چې ما سره لایک دلته وګورو که نه نو دا کوالیفیکیشن هم ایم دی او مارکس چې کوم دی دا ما سره ګریټر دین څه دی 50 دی را سره صحیح ده که نه بیا دغه شانتې سیم ایس چې زموږ سره یو بل فنکشن دی هغې ته موږ څه وایو آر فنکشن ورته وایو کوم فنکشن ورته وایو آر فنکشن زه رالم دلته مې ورته ولیکلو څه دا اینډ چې کوم دی دا مې دلته نه آر کو داسې اوس په آر کې سي دا آر موږ سره د اینډ اپوزیټ دی صحیح شو چې دلته موږ سره په دې کې یو کنډیشن هم ټرو ریزلټ به راته څه ملاویږي ټرو به ملاویږي لایک دلته ټرو دی دا فالس ریزلټ به موږ سره څه وي ټرو به وي را سره صحیح شو څه وي را سره ټرو وي را سره دا به هم را سره دلته څه وي ټرو وي را سره اوس که مطلب دواړه فالس ریزلټ به بیا موږ سره څه وي فالس وي را سره اوس زه وایم چې ما سره کوم دلته دا کوالیفیکیشن دا د را سره ایم ای وي او دا مارکس هم دغه شان ګریټر دین 50 صحیح شو نو چې دې کې یو کنډیشن هم ټرو وي ریزلټ به موږ ته څه ملاویږي ټرو به ملاویږي زه دلته رالم ایکول ساین مې ولګو او دلته مې ولګو آر کوم فنکشن مې ولګو آر فنکشن مې ولګو زه ورته چې ما سره کوم دلته دا کوالیفیکیشن راغلی دی دا ما سره ایکول وي د څه د ایم ای دلته مې سمپل ایم ای ولګولو صحیح شو کوالیفیکیشن ما سره برابر د سی وي د ایم ای وي بیا مې کام ولګوله او چې کوم ما سره دلته دا بل کنډیشن دا مارکس دی دا ما سره ګریټر دین یا ایکولز ټو سی وي 50 وي صحیح ده نو اوس موږ دلته وګورو چې ما سره کوم یو کنډیشن هم دی کې ټرو راځي ریزلټ به راته څه ملاویږي ټرو به ملاویږي دلته رالم دا प्रेस में आपको एंटर बटन में प्रेस का दलता बैक स्लैश ختم को लाइक دا مې دلته نه ختم کو انټر بټن پریس کړو ما د سوي ټرو راته یادې مطلب دا چې دی وخت ما سره څه دی یو کنډیشن پکې ټرو دی مطلب دواړه ټرو دی ایم ای دی او کوالیفیکیشن سره موږ سره کوالیفیکیشن ایم ای دی او مارکس یې دی 60 دی را سره کله نظر ټریک کم داسې نو ماته دا شو کوي اوس دلته وګورو دا بی اس ته خو دلته یو کنډیشن پکې ټرو دی 82 راغلی صحیح ده دا شانتي ایم ای دی دا به کې دا نو ټرو دی دا شان دی بی اس دا نو دواړه فالس دي ریزلټ سره فالس سره اف ای دی خو مارکس مو سره سدي 67 دی صحیح ده کنه نو مو سره د څه شو کېږي ټرو را سره شو کېږي صحیح ده کنه نو دې طریقې سره مو څه کولی شو اینډ فنکشن یوز کولی شو نو کومه اینډ فنکشن لګو که آر فنکشن لګو صحیح ده دې طریقې سره موږ آر فنکشن یوز کولی شو اینډ فنکشن یوز کولی شو د دې په بیس موږ د دې سکی ریزلټ پر راځي ٹھیک ده इंशाल्लाह अपन नेक्स्ट क्लास को भी आऊँगा द कोम नेक्स्ट फंक्शंस दी आगे डिस्कस को वस्सलाम।